رحمان به فرمایي وایي که په عمر مړېدل غواړې دا نشته، که په عمر مړېدل غواړې دا نشته، او یا د مرګه خلاصېدل غواړې دا هم نشته، او د اوربشو نه غنم نه پیدا کېږي چې ازغي کرې او ګل غواړې دا هم نشته، او د پولیس سرات په نرۍ لاره د منزل دی، په هوا که تېرېدل غواړې دا هم نشته. نو د نیکو بدو تلل به په انصاف وي، که درانه درانه تلل غواړې دا هم نشته. نو رب رحیم دی خو زمونږ عمل به ګوري، که په سوال جنت ته تلل غواړې دا هم نشته. نو ته دې هم تیاری وکړه مسلمانه همیشه که اوسېدل غواړې دا هم نشته. مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړل، په چلول سره که تلل غواړې دا هم نشته. او د طاقتور مرګي خلاصې نشته رحمانه، واپسۍ کې که راتلل غواړې دا هم نشته. او خدای خبر چې د دین کار کې ولې لټې، په تنه باندې د اوښ په شانتې غټې، په قیام او په رکوع باندې پوه نه شوې، په مانځه کې دې خوږېږي د ملا پټې، او د دنیا دپاره ښه تعلیم یافتی لکه قارون، خو د مذهب دپاره نه پوهېږي جټې. نو د دنیا ګټه پوره نه شوه رحمانه، نورې وکړه اخرت دپاره ګټې. وایي په خپل ځان کې خوند پیدا کړه چې خوند واخلې د جهانه، داسې مه وایه رحمانه چې بېکاره زمانه شوه. او وایي څنګه ځان چې د انسان په ټولي بولې، هر انسان ته د انسان په نظر ګوره. او په دنیا کې که د سل چته مکان وي، مکان نه دی، مقبرې ته د مکان په نظر ګوره. نو دوباره دې راتله نشته په دنیا، عمدن دې وار دی که دروغ کړې خو رښتیا. خو که اوچتې مرتبې د چا په کار وي، ښایسته کار دی د دعوت په دې دنیا. او که محنت او مشقت دی بس د دین دی، په کار نه دی بل محنت په دې دنیا. نو دا خبرې زه خپل ځان ته کړم یارانو، نه مې کار نه مې غرض ته په بل چا، خو نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم دلګیر مه شي که مې نوم واخېسته ستا. او د قیامت په ورځ به دا پوښتنه نه وي چې ته زوی وې د فلاني که د فلانا. نو اخر کمې خبرې تکبر نه ته ډکړی، دوکه مه شي د دې عمر په بقا، که تمام جهان په خپله ګېډه وخوري، یاد به نه شي په درود او په ثنا، که تمامه دنیا واړه سره عمل شي زیات به نه کړي ستا قسمت په دې دنیا. نو د وخت نه تېرې اوبه په بېرته نه جاروزي، نه جاروزي تېر ساعت په بېرته بیا، او تېر ساعت په مثال مړی د لحد دی، مړي چا دي ژوندي کړي په جړه. نو وایي ګوره ما عبدالرحمن باندې ټول عمر داسې تېر شو لکه تېر شي یو ساعت د دې دنیا. نو وایي ګوره څه شو نن شاهان او سلطانان، هېڅ نیمګړی په چا نه شو دا جهان. که هزار هزار پناه شي په یو دم کې، بیا پیدا شي په یو دم کې هزاران. پیغمبر غوندې هستي د دنیا لاړه، دا دنیا ویرانه نه شوه په هجران. او چې دا داسې خلک لاندې شو تر خاورو د چا یاد دي ما او تا غوندې سګان. نو بوی د نوم او د نشان یې پاتې نه شو چې دعوې به یې کړې د نوم او د نشان. که غلبیل کړم د تمامې دنیا خاورې، بیا به نه مومم د راو شاه جهان، چې به ته په دواړو سترګو ښکلولې ګوره څه شوې هغه خولې هغه لبان. وایي که دروغ وایم ته ورشه نظر وکړه د خپل پلار او د نیکه په قبرستان، چې مدام به په قربان قربان بللې. نو وایي نن دې غږ در باندې وکړو چې قربان. نو وایي ځکه زه عبدالرحمن په دل سو زړه ورته حیران یم چې مې اور بل شوی نه دی په دیوان. نو وایي ای عاقله غوږ ونیسه ماته، مرګی نه پرېږدي سړی خپل رضا ته. د اجل سواره را روان دي او زر به راشي، ناګهانه به تالا شي وایم تا ته. او ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو، چې د کبره به یې نه لیدل هیچا ته. نو بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو، نظر وکړه سکندر پسې دارا ته. نو په هغې جهان به څنګه جواب ورکړي چې په دې جهان عجز د جوابه. او چې افتاب یې ونیزه شي بیا به څه کړې، اوس چې سوري لره درومې د افتابه. نو په ژوندینې توبه وباسه رحمانه، چې ماشر کې شرمنده نه شي مولا ته.